الله جل جلاله ته ځان ورسوي او دی الله جل جلاله رضی کول دی آخرت برابرول په اعمالو باندې کیږي دی اعمالو دی پارا درې شیان ضرور دي یو تصویر دی اعمالو صدور دی اعمالو او دویم صحت او بقا دی اعمالو ثواب دی اعمالو او دریم نتیجه او ثمره دی اعمالو تصویر دی اعمالو دا په وحی باندې کیږي څومره اعمال چې موږ تاسو پیژندلې دي د دې پیژندګلوي دی وحی نه شروع ده نو مصنف رحمه الله اول د دې کتاب کې وحی ذکر کړه وحی ماده ده بنیاد د اصل ده او دی وحی شاخونه وحی کله کله سرګند شي په ایمانیاتو کې مصنف کتاب الایمان ذکر کړو کله کله وحی سرګند شي په علم کې کله کله وحی سرګند شي په اعمالو کې په طهارت کې په صلات کې په زکات کې په حج کې په صوم کې په معاملاتو کې په جهاد کې او رسته بدء الخلق مخلوقاتو کې او جهاد کتاب المغازی یا کتاب التفسیر یا کتاب النکاح د اسلام چې دي څومره شعبې د اسلام چې دي دا دی وحی شاخونه دي نو تصویر دی اعمال په وحی باندې کېږي او حیات او بقا دی اعمالو دا په نیت باندې کېږي ثواب دی اعمالو په نیت باندې کېږي او ثمره دی اعمالو نتیجه دی اعمالو دا نن بیانېږي دی اعمالو ثمره به کله څرګند شي چې مونږ تاسو ټول دی الله پاک حضور ته ولاړو او دی مونږ تاسو اعمال به داسې تللی کېږي لکه مونږ تاسو مملوکات چې تللی کېږي د حسناتو د سیئاتو ټول په شروع دا د اعمالو ثمره ده نو اول د کتاب کې تصویر د اعمالو او متصل انما الاعمال بالنیات کی صحت د اعمالو ثواب د اعمالو او آخری حدیث کی ثمرات د اعمالو نتیجه د اعمالو د ربط او مناسبت ته همدارنګ دي اعمال او ابتدا دی وحی نه ده انتهای په میزان باندې ده همدارنګ دي میزان په وحی کې دي اعمال او ثقل دروندواله دوا شیانو ته ضرورت لري یو اخلاص ته اول دی کتاب کې اخلاص ذکر شو او بل عظمت رتبی دی او قول دی او ذکر عظمت او رتبه دلته په اخر کې یو داسې ذکر کیږي چې ډېر عظمت لري ډېر بهترواله لري کتاب الرد علی الجهمیه کې په جهمیه باندې رد دلته په غیر د جهمیه باندې رد باب قراءة الفاجر په هغه طایفه باندې رد چې تلاوت او مطلوب دواړه قدیم ګرځي او دلته په معتزله باندې رد ده دی باب نه د امام بخاری رحمه الله مقصود او غرض دا ده چې وزن د اعمالو ثابتوي او معتزله هغه طایفه هغه باطله ډله ده چې د عقل ته ترجیح ورکوي په نقل په وحی باندې کله چې د وحی او د عقل تر مابین تعارض راشي د ترجیح عقل ته ورکوي نو د دې وجنه د وزن د اعمالو نه منکر دي د عذاب قبر نه منکر دي د شفاعت نه منکر دي د معجزات نه منکر دي نو امام بخاری رحمه الله په دې طایفه باندې رد کوي وزن د اعمالو دا ثابتوي په دلایلو باندې او وزن د اعمالو بالکل حق د المیزان حق ځکه وزن د اعمالو دا ممکن ده فی نفسه او مخبر صادق خبر ورکړی ده د وزن د اعمالو نه نو دې وجنه دا حق او ثابت ده معتزله ولې ګمراه شوي دي د اتباع د عقل دی وجنه او د معتزله ما سوا څومره ډلې چې ګمراه دي درې سبب د ګمراهۍ لري اول سبب جهل په مقاصد د شرع باندې جهل په مقاصد د شرع باندې لکه جبریا
دویم اتباع د عقل لکه معتزله، او دریم سبب اتباع الهوا د خواهشات اتباع لکه دغه باطل خلق چې خپل خواهشات پسې روان دي. او د مونږ تاسو عقیده دا ده چې د وحي او د عقل تر مابین تعارض راشي، ترجیح وحي لروي، او عقل معارض د وحي نشي کېدلی. خو چې کله د عقل او د وحي تر مابین تعارض راځي، دا د عقل قصور ده. کامل عقل د انبیاء علیهم الصلاة والسلام ده، بیا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ده. نو د هغې عقل د وحي سره تعارض نه وي. نو دلته معتزله باندې رد کوي. امام بخاری رحمه الله خپله دعوا ثابتوي، فرمایي د آیت مبارک نه شروع کوي، باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. الله جل جلاله وای ونضع من بکیدو کی خودون کدی تلی الله جل جلاله دا، او سرفرست میزان حضرت جبریل علیه السلام دا، او متصرف دی میزان عزرائیل علیه السلام دا، او دی میزان په وخت کې به حضرت آدم علیه السلام هم حاضر وي. مونږ تاسو کله چې د قبرونو نه پورته شو، داسې حالت کې چې برمن بو، نسونت بو، خپیبلی بو، اول بو زیاته تنده وي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم حوض کوثر مخې ته راتلونکې ده، هلته به مؤمنان خپلې تندې ماتې کړي. الله جل جلاله د مونږ تاسو ته حوض کوثر خیسا نصیب کړي. او بیا به حساب کتاب شروع شي. د حساب کتاب نه بعد بیا میزان کېږي، هلته طول د اعمالو کېږي. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. موازین د میزان جمع ده، لکه مفاتیح د مفتاح جمع ده، نو اسم اعلی ده. نو اعلی دی تللو یا دی موزون جمع ده، لکه مجاهیل دی مجهول جمع، یا مفعیل دی مفعول جمع، او راجح هم ده. نو الموازین جمع ذکر شوی ده. یو قول دا ده چې دا تلی زیاتی دي، راجح قول دا ده چې دا تله یوه ده، او جمع ذکر شوی تعظیمن ده، یا موزونات زیات دي، ځکه جمع ذکر شوی ده. ونضع الموازین القسط، قسط مصدر دا تثنیه او جمع مفرد ټول پکې برابر دي، نو ځکه موصوف جمع او صفت مفرد ذکر شوی ده. یا ذوات القسط لیوم القیامه، یعنی لحساب یوم القیامه، یا فی یوم القیامه. الله جل جلاله چې دا طول کوي، دا دی کوم شي طول کېږي، کوم شی تللی کېږي. نو احتمالات دي. یو احتمال دا ده چې عین اعمال به تللی شي. معتزله خو ځکه منکر دي، او وایي چې اعمال خو اعراض دي، طول دی موجوداتو کېدلی شي. اعمال خو چې کله ادا شول نو فنا شول. او اهل سنت والجماعت وایي چې اعمال به تللی شي، عین اعمال، لکه زمانه په دې ګړۍ باندې تللی کېږي، یخني او ګرمي تللی کېږي، فشار او بلډ پریشر تللی کېږي، شکر تللی کېږي، داسې به د اعمال هم تللی کېږي. دویم قول دا ده چې اعمالو ته الله جل جلاله جسد ورکوي. اعمال صالحه دې ته به الله پاک ښایسته جسد ورکوي، لکه سورة بقره، سورة آل عمران، دا په د وریځو په شکل کې الله جل جلاله صورت ورکوي، د وریځو په شکل کې. او دریم احتمال دا ده چې عمل نمی به تللی شي، لکه حدیث دی بیتواقی. او څلورم احتمال دا ده چې خلق به تللی شي. یو غاټ انسان به وي، السمین العظیم، تله د میزان کې به
دی منګاس دی وزر دومره ثقل ونه لري. او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وړې وړې پونډې وي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا پونډې بوتله د میزان کې دی وحود دی غرنم درنی وي. نو الله جل جلاله حاکم ذات دی قانون پابند نه ده. چاته چې خوښه شي اعمال به ورته تلي، چاته چې خوښه شي عمل نامې به ورته تلي، او چاته چې خوښه شي عین خلق به تلي. خو اکثر روایاتو کې د اعمالو تلل ذکر دي. وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. اعمال دی بنی آدم، اقوال دی بنی آدم یوزن دا بتللی شي. چونکه دی قول مصدر فقط لسان او ژبه ده، ځکه قول مفرد ذکر شو. دی اعمال مصدر تمام جوارح دي، هلته جمع ذکر شوی ده. او یو صحیح نسخه و اقوالهم هم جمع ده. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية وزنوا بالقسطاس المستقيم سورة بني إسرائيل. امام بخاری حافظ دی قرآن دا نوائی چه قسطاس یا قسطاس عدل توائی پرومی زبان کی. او قرآن عظیم شان کی غیر عربی الفاظ هم موجود دی. قرآن عظیم شان تا چه عربی ویل کی دی اسلوب و دی ترکیب کو حیثیت باندے. او امام شفیعی سے وائی چنا غیر عربی الفاظ نشتا قرآن شریف کی. دلتا قسطاس لکا عدل تا رومی زبان کی ویلے کی، عربی زبان کی هم ورطا ویلے کی. توارد دی لغتینو. ويقال القسط مصدر المقسط. قسط دی مقسط مصدر دا خب خزب دی زوائد باندی یا اسم مصدر دا. وهو العادل. قسط عادل تویلے کی پو کسرہ دی قاب باندی. او قسط و فتحہ دی قاب باندی ظلم تویلے کی. او قسط و فتحہ دی قاف و دی سین باندی یو مرض دا پا دی عنوح کی دی تویلے کی. او خسطوان غبار تویلے کی. وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ظالم تویل کیږي بیا د قسط نه ده. د حدیث مبارک دی سند لنډه تشریح. د امام بخاری استاد احمد بن اشکاب او د استاد محمد بن فضیل، د استاد عمارة بن القعقاع، د استاد ابي زرعه او اخری صحابي ابو هريره رضی الله عنه. دا خمسی سند ده. دی سند کی طول رویان مسیواد صحابینا دی کفی دی. کفا دی علم مرکز دی امام ابو حنیفه رحمه الله وطن. پنزل لسا و صحابه دا کفا کی ترشوی دی. پنزل لسا و صحابه او دی عمر سے قوح کی دی کفی شهر جل شوی دا. او څلور ضرب کی فقها موجودو. دی حدیث اول روی دی اول حدیث روی حمیدی او دلتا احمد. نو دا معنی چې دی کتاب اول او آخر دوار محمود دی. او دا کتاب باندې څوک چې عمل کوي ابا محمود وګرځي. دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم مبارک اسم قیامت کې بو احمد وی. او دا بیراغ لواء الحمد وی. او دا امت دا حمادون باندې یدیږي په قیامت کې. نو احمد بن اشکاب دا حدیث محکم دوا ځای تیر شوی ده. یو ځای کې زهیر دی حدیث روي ده، یو ځای کې قتیبه، خو دریم ځای دی حدیث روي احمد بن اشکاب. او دی حدیث تمام راویان خو دی حدیث روایت کی متفرد دی. دا حدیث غریب ورته دی حدیث تا دی سند کو لحاظ باندې. نو دی کی تنبیه دا اشاره دا بدأ الاسلام غریبا و سیعود غریبا. اسلام هم اول غریب او بیا بام اسلام غریب شي. گوخاوی څوک ورسره تعلق زیات نستی، څوک په پیژندګلوي نه کوي.
او طالب العلم هم غریب الوطن دی وطن نه مسافر وي ځکه دا حدیث دی سند په لحاظ باندې غریب حدیث ته نو مسلمانانو سره که کفار تعلق نه ساتي دا څه دی افسوس خبره نه ده اسلام غریب او بیا به اسلام غریب شي دی بخاری حدیث اول او آخر دواړه دی سند په لحاظ باندې غریب دي موږ تاسو مشران اکابر کڅوګي نه پیژني نو دا دی مسلمانانو علماوي کافر ته مسلمان ناشنا معلومیږي اسلامی نظام ورته ناشنا معلومیږي دی اول حدیث روي عمر رضی الله عنه فقيه دا او دی اخری حدیث روي ابو هريره رضی الله عنه حافظ دی احادیث دا نو دی علم خدمت کوونکی ته هم فقاهت ضرور ده او هم حفظ ورته ضرور ده او د 15 راویان دي کوم تاسو ورته وګورو د هر روي په اسم کې میم موجود ده احمد او دویم محمد دریم عماره او څلورم ابي زرعه اذا اسم عمر یا هرم دلته میم موجود ده ابي زرعه کوفي 15 ابو زرعه موجود دي په محدثینو کې او اخری ابي هريره اذا مبارک اسم عبد الرحمن دلته میم موجود ده عبد الرحمن بن سخر دي اصحاب الصفا نماینده دي طلبه کرام الصدر حالات مشهور دي فنج 1374 د روایات دي او صرف په دې کتاب کې ضرور سوا شپږ سلوي د روایت ذکر شوی دي دا د سند تشریح شو متن د حدیث قال النبي صلى الله عليه وسلم ودي متن الحديث کې کلمتان دا موصوف ذکر شوی دا او درې صفات ورته ذکر دي حبيبتان خفيفتان ثقيلتان دا بیا خبر مقدم او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مبتدا مؤخر او تقدیم دی خبر دی پاره دا چې تشویق السامع مبتدا ته منتظر شي ورته خواهشمند او شوقمند وګرځي ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى ابو اسحاق والقمر دلتم تقدیم دی خبر شوی دا او ابن همام وايي جنا کلمتان سراد صفاتنا دا مبتدا دا او سبحان الله دا خبر دا او راجح هم دا نو اول موصوف کلمتان مراد دی کلمتان نا کلامان مراد دی لکه کلمت الشهاده کلمه طیبه او مراد دی نا کلام دی دا دوا کلام دی دوی جملی دی اول صفت دا حبیبتان الى الرحمن چې محبوب دی الله تا چې صفات الرحمن صفت تا حبيبتان فعيل وزن ومعنى دي مفعول ده محبوبتان الله ته محبوب دي يعني الله جل جلاله دي کلمې ويون کی سره محبت کوي قائل دي کلمې دا محبوب الرحمن وي او دی الله پاک محبت دا چې الله پاک چا سره محبت کوي الله پاک دعا قبلوي الله پاک ګناهونه معاف کوي او الله پاک دی ګناهونو دی مشکلاتنا حفاظت کوي او الله جل جلاله اعلان کی حدیث مبارک دا حضرت جبريل علیه السلام تا چې فلانه انسان لکه دې کلمو وینکا دې سره محبت کوم تور سره محبت وکا حضرت جبريل علیه السلام اسمان کی اعلان وکي اعلان لاندې اسمانو تمره نازل شي او دا اعلان و دې زمکه باندې هم خور شي نو زمکه ولا خلق صلحام ورسره محبت کوي نو دې کلمو وینکا دا محبوب الرحمن شي حبيبتان الى الرحمن دی الله پاک اسماء کی رحمان صفت ذکر کیږي یو دا چې سجع برابر شي وزن او بل دا چې دا سبق او دا حدیث دی رحمت حدیث تا
چې الله پاک ورسره محبت کوي محبت د رحمت تاثیر ده نو رحمان هغه الله پاک چې زیات رحم کوونکی ده هم مؤمنانو باندې هم کافرانو باندې نو د دې کلمو ویونکی محبوب الرحمن شي ولې د دې کلمو ویونکی محبوب الرحمن شي ځکه دې کلمو کې د الله پاک د الوهیت بیان شوی ده د الله پاک د صفات بیان پکې شوی ده او څوک چې د الله پاک صفات بیانوي د الله پاک وحدانیت الوهیت بیانوي هیڅ د الله پاک محبت هم زیاتېږي الله پاک ورسره محبت کوي د الوهیت لپاره څلور مرتبې دي مونږ تاسو منو چې الله ربنا الله الهنا الله معبودنا د دې لپاره څلور مقدمات دي هغه څلور رتبې که مونږ تاسو عقیدتن عملا منلې وي مونږ تاسو د الله الوهیت منلی ده بیا اوله رتبه د الوهیت ایته ویل کېږي تنزیه مونږ تاسو چې الله منو د الله تنزیه کوو چې تمام عیوب او نقصانات الله پاک دې نه پاک ده الله پاک وایي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبيو دی بگئی په وخت کې الله پاک ته پکواله ثابت تا سبا او بگا کې تغیر رضی تغیر چې پوچا کی وی اشی ختمیدون کوي الله پاک دې نه منزه ده سبحوه بكرة وعشيا سبحان الذي أسرى بعبده منتا سهر المنزك واي سبحانك اللهم او هر ركوع سجود کی واي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى وسبحان سمعنا چې الله پاک دي تمام عيوب نقصاناتنا پاک ذات الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يهود و نصارى دي تسبيح صفت منون کی ندی الله پاک ته ولد ثابتයි الله پاک ته بیبي ثابتයි مشرکین الله پاک ته ولد ثابتයි نو دې الله پاک ته پکواله ثابت نکړو الله پاک ته عیب ثابت کړو نیو مرتبه دی الوهیت تنزیه ده ممتاز عقیده لرو چې سبحان الله الله لره پکواله ثابت ده هم عقیدتا هم لسانا هم عملا ممتاز رکوع سجود ما سوا دی الله نه بل چاته نه کو الله پاک د دې شریک نه دویمه مرتبه دی الوهیت التنویه التحمید الله پاک چې موږ تاسو منو الله پاک ته ټول کمالات سمیتو د کمالات چې ختن صرف الله جل جلاله ده الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض قل اللهم فاطر السماوات والأرض کمون کمالات بل چاته ثابت کو دا دی الله پاک سره محمد کی بیا شریک پیدا کول دي شیخ صاحب افضل حسین را ورسیدو زموږ د شیخ صاحب مشر ورور ده الله عزوجل دې د په عمر کې برکت د دې جلسې د ګډونوالو نه جدا خواهش کوو چې کومو ملګرو سره چې اصلحې ورسره دي د دې امنیت ملګرو غوښتنه ده د امر دا ده چې هغه دې له جلسې څخه ځانونه بهر کړي او سلاوي دې بهر کېږدي بیا که راتلم څومره ملګري چې په دې جلسهګاه کې دي چا سره هم چې سلا ورسره ده ما سوه دغه امنیت ملګرو نه او د خاصو ملګرو نه چې هغه د مشرانو سره د حفاظت لپاره راغلي دي نور ټولو ملګرو نه جدا خواهش دا ده جدا غوښتنه دا ده هغه ملګري په دې صفونو کې ګرځېږي چې دوی هم له لاسه نیسي هغې په ځای باندې په خپله له جلسهګاه څخه په احترام او په ارامه سره ځانونه بهر کوي او دویم دا چې خاصو ملګرو نه علاوه چې دلته عکاسي کېږي نور د عکاسۍ کلک بندیز ده کله چا نه ټلیفون ونیول شو د امنیتي ملګرو لخوا بیا به د خپل ځان نه ګیله کوي
عکسونه چې کوم دي هغه جدا په کلکه باندې ممنوع دي. خاص ډول یو څو ملګرو نه علاوه نور به هېڅوک هم عکاسي نه کوي. عکسونه چې کوم دي بند دي. کله چا نه موبایل دغه ملګرو واخیست بیا به له خپل ځان نه ګیله کوي. دویمه مرتبه دی الوهیت التنویه، تمام صفات کمالیه الله جل جلاله لره ثابت دي. دریمه مرتبه دی الوهیت التعظیم والتکبیر، هغه ذات چې تمام عیوبونه پاک ده، هغه ذات چې تمام کمالاتو باندې متصف ده، نو دا ذات دلره لوی او کبریا او عظمت ثابت ده. الله اکبر. مونږ تاسو اذان کې اورو څلور ځله الله اکبر، شرقا غربا شمالا جنوبا، کبریا او عظمت یو الله جل جلاله لره ده. عناصر اربعه خاورې، اوبه، اور او هوا، دې ټولو نه د الله پاک قوت او عظمت زیات ده. مونږ تاسو اول چې مور نه پیدا شوي یو الله اکبر الله اکبر. مونږ تاسو غوږ کې مونږ تاسو دماغو ته دا خبر دا جملې را رسېدلې دي چې الله اکبر. الکبریاء ردائی والعظمة ازاری. الله جل جلاله وایي چې کبریا دایما صدر د کیف یلیق بشانه. نو کبریا او لویواله یو الله جل جلاله لره ثابت ده. دا دریمه رتبه دی الوهیت. او څلورمه رتبه دی الوهیت ادا ده چې یو داسې ذات چې صاحب دی تنزیه، صاحب دی تنویه، صاحب دی کبریا ده. نو لا اله الا الله، بیا معبود لایق د عبادت دا صرف یو دغه ذات ته چې الله جل جلاله ده. نو دا کلمات دی الله پاک دی الوهیت په دې رتبو باندې مشتمل دي. تاسو ورته وګورئ، سبحان الله دی الله تنزیه، وبحمده دی الله پاک تنویه، العظیم دی الله پاک کبریا. عبارت النص ذکر شوی دی او په طریقه دی اقتضا باندې دا څلورمه جمله معلومیږي چې لا اله الا الله. او یو حدیث مبارک کی صراحتا ذکر شوی دی احب الکلمات الى الله اربع، په کې صراحتا دا څلور کلمې ذکر دي. نو حبیبتان الى الرحمن دا یو صفت ده، الله ته زیات محبوب دي. او دا صفت الهی صفت ده، معنوي صفت ده. خفیفتان علی اللسان دا حسی صفت ده. دا داسې ذکر ده چې آسان دي دا دوی کلمې علی اللسان په ژبه باندې. په اصطلاح د علم بلاغت، علم معانی، هغه حروف چې قریب المخرج وي، هغه حروف چې حلقي وي، دا سبب د ثقل وي. دلته دا حروف نشته. په اصطلاح د اهل تجوید شدید یا حروف دلته نشته، ثقل یا حروف. په اصطلاح د نحویانو صرفیانو کې دلته فعل نشته، دلته غیر منصرف نشته. خفیفتان علی اللسان دا حسی صفت ده. ثقیلتان فی المیزان دا اخروی صفت ده. دا دوی کلمې په ډېرې درنې وي فی المیزان. ثقل په اعتبار د اجر او د ثواب چې الله پاک دې باندې څومره اجر ثواب ورکوي، د هغې په سبب باندې به دا کلمې ډېرې درنې وي. کلمې کومې دي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. نو دا یو ذکر ده چې په دې درو صفاتو باندې مشتمل ذکر ده. تاسو دې حدیث مبارک ته وګورئ. دې حدیث په دې ټولو جملو کې الف وجود لري. کلمتان کې الف تا، حبیبتان، خفیفتان، سبحان الله او بیا سبحان الله العظیم. او دا ذکر مبارک دوی جملې دي، هر جمله کې درې لفظ دي. سبحان الله وبحمده، بیا سبحان الله او عظیم.
الایمان بین الخوف والرجاء تاسو حدیث ته وګورئ مونږ تاسو ته دی الله په صفاتو کې رحمان هم ذکر شو چې دا دی امید صفت ته هغه الله چې مؤمنانو کافرانو باندې رحم کوونکی ذات ته نو هر چاته امید ورکړو چې دی الله ته امید ساتي الله پاک و انسان نجات ته رسوي خو صرف امید هم کار نه ورکوي په اخر کې راته ووایي العظیم الله ډېر لوی ذات ته که د الله حکم صادر شي چې دا ټول مخلوقات جهنم ولا دي الله پاک نه څوک سوال نشي کولی الایمان بین الخوف والرجاء او همدارنګې المطابقت خفیفتان ثقیلتان اجتماع د زیدین شوی ده دې کې مطابقت موجود ده او همدارنګې مناسبت پکې موجود ده اللسان المیزان هر میزان دا لسان لري نو دا د دې کتاب آخري حدیث مبارک ده او ثقیلتان فی المیزان کی ترجمه الباب او ثقیلتان فی المیزان کی براءت الاختتام ایمون تاسو کتاب په دې باندې ختم شو ځکه میزان او حقیقي چې مون تاسو ختم شو نو براءت الاختتام هم دلته ثابت شو دا عظیم کتاب په دې جملو باندې ولې ختم شو ځکه حدیث مبارک کې د هر مجلس کفاره تسبیح دا سبحانك اللهم نو دا یو مجلس ته اخر کې سبحان الله ذکر شول دا دی مجلس کفاره ده وسبح بحمد ربك حين تقوم او دا حدیث درس دا گویا کی بلا تشبیه جنت تا او یقینا دی جنت پشان رونق حلاوت کی موجود وی او جنتیان بو جنت کی سوائی اللہ پاک دنوں تاسو ټول جنت ولا وګرځي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام همدارنګي امام بخاری رحمه الله المجاهد المحدث المفسر الشیخ امیر المومنین په دې کتاب کې په دښمنانو د اسلام باندې غلبه حاصل کړه د اسلام دښمنان دې باندې ځای په ځای باندې د علم په ډګر کې دردونه ذکر کړل او الله پاک پیغمبر ته سوای اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا امام بخاری تم فتح نصرت حاصل شو موافق دی آیت دم پاخر کی وویل چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او مونږ تاسو تم الله پاک په دې کتاب باندې عبور نصیب کړو حدیث باندې او تمام افغانستان خلقو ته الله پاک اسلام په دښمنانو باندې فتح نصرت ور نصیب کړه نو موږ تاسو هم باید ویو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دی بخاری شریف آخری ختم کی دعای قبلی او الله جل جلاله من تاسو دعاګانې قبول کړي هم دي الحمدلله دس یو ختم بخاری چې موږ کابر اساتذه دلته وجود لري دا موږ تاسو مخکې دا خوند رونق نه ولیدله دا دی الله جل جلاله طرف نه خاص فضل و کرم او داسې ختم بخاری چې دلته موږ سره په دې ختم بخاری کې د اسلام د مقدس نظام لپاره فدایان هم حضور لري چې د خپل ژوند نه د خپل بدن نه د خپل زندګۍ نه د نظام اسلامي لپاره د ترشیو کلک ردی هم داسې کړي وي الله پاک تر اوسه پورې ژوند ورکړی ده او بعضې هغه فدایان چې د اسلام د مقدس نظام لپاره
خپل ځنونه قربان کړل ځنو غوښې په بروتو باندې وسوځلې په بروتو اور باندې ورېتې شولې هغه پکې شهیدان شول نو الحمدلله دا داسې ختم بخاري ده چې دلته فدایان او مجاهدین هم حضور لري الحمدلله زموږ تاسو د شهداو وارثان هم دلته حاضر دي یو سپین ږیرو وویل چې بچا مې شهید ده او د زړه نه مې دا بچی نه و چې دلته دوره حدیث کې هم فارغ شوی الحمدلله چې په اطمینان او سکون باندې دی هم دلته حضور لري نو الله جل جلاله نه د دعاګانو غوښتنه وکړئ او عقیده هم داسې ده چې الله جل جلاله زموږ دعاګانې قبلوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات السبع وما أذلت ويا رب الأرضين وما أقلت ويا رب الشياطين وما أذلت يا إلهنا ويا معبودنا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا منان يا حنان يا ربنا ورب كل شيء يا الله جل جلاله دمون دعاګانې قبول کا يا الله جل جلاله ودې مجلس باندې خصوصي فیض او برکتونه رحمتونه را نازل کا يا الله جل جلاله دې حدیث مبارکه او سلسله کې څومره استادان او محدثین دي یا الله قبر باندې رحمتونه او برکتونه را نازل کا یا الله د امام بخاری رحمه الله خبر باندې فیض او برکات را نازل کا یا الله جل جلاله یا الله جل جلاله دې مجلس فیض او برکات تمام افغانستان باندې خور کا یا الله جل جلاله دلته مجلس کې څومره حاضرین دي څومره غایبین دي مسلمانان دي یا الله دې ټولو زړونو ته تزکیه نصیب کا یا الله خاص کر دې موږ زړونو ته تزکیه نصیب کا یا الله زموږ دا زړونه په کوم ګناه باندې خیرن کړي دي یا الله پاکه تیره ته صفا کا یا الله ایمون جوارح او دا بدن چې د تا امانت ته او تا د خپل عبادت لپاره راکړی ده یا الله موږ په ګناهونو باندې چټل کړی ده یا الله دې موږ بدن ته تزکیه نصیب کا یا الله ایمون تمام ګناهونه تیر شوي ټولو باندې د عفو قلم کاش کا یا الله د ایمان حلاوت یا الله د ذکر حلاوت رته نصیب کا یا الله جل جلاله افغانستان کې اسلامي نظام قائم شو یا الله دې نظام ته بقا او دوام ورکا یا الله دې مقدس نظام لپاره څومره قرباني شوي دي ته خبرې یا الله دې ټولو شهداو دې ټولو فدایانو دې ټولو مشرانو قرباني ورته قبول کا یا الله د افغانستان مجاهدین دی بدر دی احد دی مجاهدینو په صفونو کې الله قبول کا یا الله د اسلامي نظام مقابل کې څومره موانع دي ټول موانع رفع دفع وګرځي یا الله څومره کفار چې د اسلامي نظام دښمنان دي یا الله ته مغلوب او مقهور وګرځي یا الله اسلامي نظام ته د ټولو کفارو ګردنونه ټیټ کړي یا الله جل جلاله دلته په دې مجلس کې څومره مسلمانان مریضان دي یا غیبین دي مریضان دي یا الله شفای کامل عاجله ورته نصیب کړي یا الله بعضې هغه ملګري چې والدین اوس وفات شوي دي یا الله والدینو ته مغفرت او رحمتونه نصیب کړي یا الله جل جلاله دې موږ تاسو څومره حقداران وفات دي یا الله دې ټولو په زړه کې د خپل قریب
حضور موجود ده د مونږ تاسو ټولو حقدارانو ته مغفرت او رحمتونه نصیب کړي یا الله جل جلاله د مونږ والد صاحب یا دلته مونږ د رئیس الجامعې والد صاحب یا الله ټولو قبرونه د انواراتو نه ډک کړي یا الله د دې مجلس فیض او برکات ورته ورسوي یا الله جل جلاله په دې افغانستان کې څومره یتیمان دي څومره کونډې وي یا الله ته معاون شي یا الله ته حافظ او ناصر شي یا الله څومره حوایج چې دي د مونږ دی او د حاضر مجلس دي د ټولو حوایج د غیب او حاضرونو پوره وګرځئ یا الله جل جلاله مونږ آینده زندگی او ژوند د احکام شرعیه او موافق وګرځئ یا الله جل جلاله تمون کی کومه کمای موجوده وي یا الله دې اصلاح فرمای یا الله جل جلاله چې کوم خصفات وي په باندې موږ ته دوام او استقامت را نصیب کړي یا الله د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه دلته مسلمانان حاضر شوي دي یا الله د وخت په عبادت کې شمیر کړي یا الله جل جلاله د دې مجلس نه چې دې رخصتيږي مونږ او دې داسې د ګناهونو صفا کې لکه ول چې نور نه پیدا شوي یا الله جل جلاله دې مونږ تاسو په زړونو کې کوم غفلت ته کوم قساوت ته یا الله د بد صفات مونږ نه لري کې یا الله جل جلاله دې فارغانو دغه درسونه د علم په طلب کې دغه هموم او پریشانۍ یا الله ورته قبول کړي یا الله په دې باندې څومره اقارب او مصرفونه کړي دي او ورته ذخیره وګرځي یا الله جل جلاله دغه سپین ځوانان دغه سپین کاروان د خپل ځوانۍ دا د دین لپاره وقف کړي دي یا الله قربان کړي دي یا الله دا قرباني ورته قبول کړي یا الله دې مونږ او دې ظاهر او باطن د دین په خدمت کې مستعمل کی یا الله جل جلاله هغه مقدس احکام نبویه چې موږ په وطن کې بعضی عمل شوي دي او بعضی د خپل اندینی یا الله دغه مجلس د احیا لپاره سبب وګرځي یا الله د ټول ملګری هادیین مهتدین وګرځي یا الله جل جلاله د خدمت د دین لپاره خیستا موقع ورته مساعده کی د مقدس دین د خدمت په شعبو کې دا ټول ملګری قبول کی یا الله جل جلاله دغه مون مجلس یا الله ټول د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او محبت باندې الله ونزوي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم حوض کوثر کی یا الله ټول ملګرو ته پوره حصہ نصیب کی یا الله جل جلاله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت مو نصیب کی یا الله دې مجلسنا یا الله مونږ ته جنت تطلع نصیب کی یا الله په دې مجلس کې هم یوم جهنمی و ما ګرځي دې مونږ رقبه دې ور دې جهنم نه آزاد کی یا الله جل جلاله دې مونږ دې رقبه دې ور دې جهنم نه آزاد کی یا الله جل جلاله مونږ رقبه دې ور دې جهنم نه آزاد کی یا الله بیا دعا کوو دلته څومره د شهدا او پلاران چې حاضر شوي دي یا الله زړونو ته سکینه او اطمینان صبر ورکړي یا الله دې بچیانو دا قرباني ورته قبول کړي یا الله بعضې مریضان دي خاص دعای وختي وه یا الله کسبتونو کې دي که کورونو کې دي شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي بعض علما کرامو خاص د دعا او خواهش کړی یا الله تا ته حوایج معلوم دي حوایج د شرع موافق پوره وګرځئ یا الله جل جلاله دلته د هر ملګري چې کوم شرعي حاجت یا الله ته ورته پوره کړي یا الله دې جمعیت ته ترقي ور نصیب کړي یا الله دغه فاضلان دې موږ نه رخصتېږي یا الله دې جانشین دې په عوض کې نور فاضلان دلته یا الله پیدا کړي یا الله جل جلاله داسې ښایسته مجالسو باندې موږ مسلمانان منور او مزین وګرځئ یا الله دې د جمعي تمام ضروریات د غیب و حضرونه حل فصل کړي یا الله ترقي ورته نصیب کړي یا الله رئیس الجامعه او مدرسین دې ټولو خدمتونه ورته قبول کړي د جامعه کې چا مصارف کړي دي یا الله ورته ذخیره د آخرت وګرځئ نور څومره جامعې دي په افغانستان کې یا الله ورته کامیاب کړي څومره ریاستونه دي څومره د موږ د علماو دپاره مسؤلیتونه دي د مسؤلیتو ځایونه دي یا الله ټولو باندې خاص فیض او برکات را نازل کړي یا الله د افغانستان ملت ته فراخ رزق ورکړي یا الله د نعمتو دروازې پر خلاص کړي یا الله د کفار چې د نظام د سقوط دپاره څومره
منصوبې جوړوي ټوله منصوبې ورشنډې کړي یا الله من حیث لا یحتسب رزق ورته نصیب کړي یا الله د دنیا په هر کونج کې څومره مجاهدین او مسلمانان دي کامیابي کړي یا الله د موږ مسلمانان څومره هم تر اوسه پورې په اسارت کې دي کا بیت المقدس کې دي کا فلسطین کې دي کا پاکستان کې دي د دنیا په هر ملک کې دي الله ته آزاد کړي هغه بندیان چې تر اوسه پورې هم په کیوبا کې دي په اسارت کې دي یا الله جل جلاله موږ دعا درته کوو زر تر زر ازادي ورته نصیب کړي هغه یو معصومه پاکه ښځه عافیه صدیقه تر اوسه هم د کافرو په زندان کې ده یا الله جل جلاله زر د زندان نه آزاده کړي یا الله لکه افغانستان کې زندانونه تا خالی کړل یا الله د مسلمانانو نه زندانونه خالی کړي هغه خلک چې د اسلام د قرآن دښمني کوي یا الله دې زندانونو ته ورولي یا الله په افغانستان کې د اسلامي امارت سره د ټول رعایت محبت نصیب کړي یا الله د اسلامي امارت د مشرانو په دې باندې شفقت او رحمت نصیب کړي یا الله جل جلاله د اسلام د مقدس نظام سره څوک چې بغض عداوت لري او په ظاهره مسلمان وي یا الله ته زړه واړوي د دښمنۍ نه یا الله زړه خدمت طرف ته واړوي یا الله که بیا هم دسیسې جوړوي یا الله ته مغلوب وګرځوي یا الله نیست و نابودي وګرځوي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم څومره دعاګانې چې تا ته شوي دي یا الله موږ ته هم حساب پکې را نصیب کړي د څومره شرور نه فنا طلب کړې ده یا الله موږ ته هم فنا ترې نصیب کړي یا الله دلته حضرت شیخ صاحب وجود لري دعا ورته وکړئ په عمر په علم کې برکات ور نصیب کړي نوره څومره علما دي مشایخ دي او منصوبین دي یا الله په عمر کې برکات ور نصیب کړي اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي صلى الله عليه وسلم آمين ثم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله حرمین پاره وا دعا وکړئ مسلمانانو په مخ باندې بند شوي دي یا الله زر تر زره حرمین مسلمانانو ته خلاص کړي د بیت الله شریف لیدلو باندې د موږ مسلمانانو سترګې زړونه یخ وګرځوي یا الله د روضې مبارکې مسلمانانو په مخ باندې خلاص کړي یا الله جل جلاله ته حافظ و ناصر شي کوم ظالمان چې په دې حجاز باندې مسلط دي اسلامي احکام تر خپل لاندې ګرځوي یا الله هدایت ورته نصیب کړي دا هدایت په ازل کې نه وي زر تر زر یا الله دا هدایت نه واخلي یا الله مقهور او مغلوب وګرځي د اسلام د مقدسات یا الله ته عزت نصیب کړي بیت المقدس یا الله د شریرونو آزاد کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه ټول فارغین محترم په خپلو نمبرو باندې کېنئ او څومره جلسهګاه کې چې څومره خلک په ځایونو ولاړ لطفا مهرباني وکړئ په خپلو ځایونو باندې کېنئ یادي منصوبینو نه غوښتنه کېږي چې خلک په نیکو اخلاقو په غوره اخلاقو په ډېر شفافه ډول په ډېر مهربانۍ سره په خپلو ځایونو باندې کېنوئ د فضیلونو نه جدا غوښتنه کېږي چې شیخ صاحب ما ټینګوي اخر کې دوست سره انشاءالله خپله دای نسخات کوي لطفا په خپلو ځایونو باندې کېنئ په خپلو نمبرو باندې کېنئ شیخ صاحب ته تقسیم ما جوړوئ ما جلسهګاه اخلالوئ ټول خلک څوک چې ولاړ یې په دا جلسهګاه کې